بسم الله الرحمن الرحيم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. رواه البخاري ومسلم. دی حدیث کی د تحیت المسجد بیان دی. تحیت المسجد دی ته ویل کیږي چې کله یو سړی جمعات تراشي نو نه بکینی 2 رکعات نفل بکی د جمعات شکرانه ده. په عربی کې ته ویل کیږي د علماو په اصطلاح کې تحیت المسجد. نو جمعات ته شراشي 2 رکعات نفل بکی کوټی مو جمع نه ودریدله نو 2 رکعات نفل بکی دا نفلی منځ او ډیر تاکید پر راغله ده په حدیث مبارکو کې سنت مؤکد دی کلک سنت دی. اذا دخل کلچی داخل شی احدکم یوتن ستاسو المسجد جمعات فلیرکع نودی کی رکعتین 2 رکعتنا قبل ان یجلس مخکر دینا چکینی. رواه البخاری ومسلم. اذا طال احدكم الغیبة فلا يترك اهله لیلا. دی حدیث کی دا مسئله ده چې کله یو سړی اوږده مسافری وکي، میش د کور نه غایبی، 2 میاشتې د کور نه غایبی، 3 میاشتې د کور نه غایبی، کال 2 کاله، نو د شپې دی ناګهانه کور ته نه راځي او که خپل کلی ته راورسیږي نو بار د شپه وکي په مسجد کې او سحر دی به کور ته لاړ شي. دا سنت طریقه ده. اوس دی زمانه کې خو ټلیفونونه دي، موبایل دي، ذرائع ډیر دي د خبرتیا. نو کو یو سړی را رواني په سفر باندې او کور کې خلک تیاری انتظار کې ناشتي نو به ورتلی شي. او اوس خلکو د تاریخ معلومی چې 5 تاریخ را روانيږي او په 6 برارسي او یا په 10 تاریخ راوځي او په 12 برارسي چې زیلری. نو اوس طریقه دا غدا چې مخکې نه خلق نه خبر نو د حدیث په دغه مقام کې او ناګهانه پر شپې ورنوزي او د سفر نه راشي ناروا ده. یو حدیث کې راغلی دی چې یو 2 کسانو هغه د دې حدیث خلاف وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، قصدن د دې خلاف وکړو. ول دې کې څه مسله ده؟ موږ د شپې ورزو کور ته او مخکې خلک نو خبر کړي چې کور ته ورسېدل نو الله دا عذاب ورکو. د حدیث خلاف چې قصدن کې نو الله به سزا درکړي. نو دا سزا الله رب العالمین ورله چې دوانو سړو په خپل کور کې پردي سړی ومندل نو هغه کور په وران شو کنه، العیاذ بالله. ګوروس اذا طال کله چې اوګد کی احدکم یوتن ساسو الغیبتا مسافری د کورنا، الغیبتا مسافری د کورنا غایب شوی دی نو فلا یترک ندی رازی اچانک اهله خپل کور ته لیلن د شپې. دا حدیث بخاری و مسلم کې راغلی. اذا دخلتم علی المریض، دی حدیث کې دا مسله ده چې کله تاسو د مریض خواله ورشئ، د بیمار پرسی او عیادت تپوس کول د ډېر اوچت عمل او یا زر ملائکه ستاره پاره د الله رب العالمین نه اوغاړي یا الله دې انسان ته معافي وکړه، ګناهونه او ته معاف کا چې چا د مریض تپوس وکړو. ډېر اوچت عمل د الله په رحمت کې غوپه واله حدیث کې راغلی دی.
او قیامت کې به الله تپوس کوي زه بیمار شوی وم زما تپوس دی نو کړي نو رب العالمین ته بدا بنده وي یا الله ته خو رب العالمین ته خو نه بیماریږي نو الله به ورته وي زما پلانې بنده ستاسو په کلی محله کې بیمارو کوتای تپوس کړي وي ته به زال تمندلې وي خو طریقه ایستکا چې کله ورلې د مریض تپوس لا نو دسی خبري وته وکا چې داغه په خپل جون کې امید پیدا شي چې مال الله جون راکړي زب خشمه او زب جون تیر کما دسی خبري به ورته نه کې چې بس ته سبا لمري ته مسمر د نږدې شوی او توبې وباسه نه هغه به نه غمجن کې نه به خپه کې ورته وبوي چې ان شاء الله امید دی الله رب العالمین به تاخه کوي خبشي به به منډي تړلې وي د دین د مهنت د پاره او د خپل بچو د پاره هغه به تسلی ورکه تسلی د خلکو حوصله افزایی کول پکاري چا حوصله به نه خرابې اذا دخلتم کله چې تاسو ور داخل شي علی المریض په بیمار باندې فنفسوا له فی اجله فنفسوا نتاسو امید پیدا کئ فنفسوا له فی اجله فنفسوا نتاسو او امید پیدا کئ اغلرا فی اجله په نیټه د هغه کې چې ستاخن الله نیټه لري ده او الله به ژوند درکې ان شاء الله فإن ذلك یقینا دا کار چې لا يرد شيئا نشي واپس کوله اس شی په دې سره ته مرګ نه واپس کیږي خو یوتیب بنفسي خوشالي زله د هغه لرا خوشالي زله د هغه لرا لفظی معنی ته یوزل بیا اذا دخل کله چې داخل شي احدکم المسجد یو تن استاسو جمعات تا فل يركعنو ودی کی رکعتین دو رکعتنا قبل یجلسا مخکر دینا چی کینی به دې لپاره مکروه ټیم نشته هر ټیم کې چې داخل شي کوي د زوات الاسباب منځونه وي هر ټیم کې کی خادي لپاره مکروه ټیم نشته مسله باندې ځان خپویا کا اذا اطال کله چې اوګد کی احدکم یو تن استاسو الغیبه مسافری د کورنانو فلا یترق ندی راضی اچانک اهله خپل اهل تا خپل کور ته لیلن د شپې رواه البخاری و مسلم اذا دخلتم کله تاسو داخل شي علی المریض په مریض باندې فنفسوا تاسو امید پیدا کوي غلرا پی اجله په نیټه داغه کې اند نیټي پرستوالی کې فإن ذلك یقینا دا کار اند سات تسلی ورکول اغلرا لا يرد شيئا نشي واپس کولای سیز ويطيب بنفسه او خوشالوی زله د هغه لرا رواه الترمذی